عزتمندو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې مو ومنئ. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پرته وي. درنو اوریدونکو دا د داستاني خپرونه پیل شو. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او د شیرشاه سوري داستان د خپرونو د برخه هم را سره واورئ. هغو اوریدونکو د شیرشاه سوري داستان د خپرونو په 11مه برخه کې تاسو را سره واوریدل. سوهنه زموږ راتلونکی له شیرخان سره غوټه ده. دعا کوه چې الله تعالی هغه ته بری ورکړي. عثمان د زړه له تله دعا وکړه، یا الله شیرخان ته په ټول هند د واکمنۍ بری ورکړي. عزتمندو اوریدونکو تاسو په دې 22مه برخه کې را سره اورئ. د روحتاس د راجا شانداره ماڼۍ تر پخوا ډیره له رعبه ډکه ښکارېدله. په یو لوی تالار کې د شیرخان دربار لګېدلی و. دلته به د راجا او درباریانو مذهبي مراسم لمانځل کېدل. دغه په برم کې ولاړ دیوالونه د ډیرو رنګینیو ماښامونو شاهدان وو. دغه تالارونه او چتونه به د نامتو سندرغاړو او نغمه غږونکو د سور او تال په څپو کې زنګېدل. خو نورې برخلیک اوښتی و. هر څه سرچپه شوي وو. نور دلته د سندرو او نڅا بازار سور شوی وو. یو شډل افغان د دې شاندارې ماڼۍ واکمن شوی وو. هغه خپل اصول او خویونه درلودل. شیرخان له غوسې تورې شیدلی وو، لاسونه به یې ومروړل او په دربار کې دواړو اړخونو ته ناستو کسانو ته به یې وکتل. درنه چوپتیا خپره وه. قومي مشران او پوځي سرداران ټول په چورتونو کې ډوب وو. لږ ځنډ وروسته مسند علي عیسی خان سر راپورته کړ. غاړه یې تازه کړه. ولا مقامه، دا کومه لویه خبره نه ده. د یو سپاهي آس ورک شوی دی. د یو آس ورکېدل په دومره لویه اندېښنه نه ارزي. د شیرخان په شونډو ترخه مسکا وځغلېده. مسند علي، زه پوهېږم چې یو آس هیڅ معنا نه لري، خو د دې ضمانت ماته څوک راکوي چې سبا ته مو پوځیان ورک او ونه وژل شي؟ که زه د یو آس پوښتنه ونه کړم، غله او لوټماران به دومره زړور شي چې سبا ته به بیا په خپل کور کې هیڅوک په امن نه وي. زه نه غواړم چې یوازې په نامه خوشحاله او غره شم. که مې په ولس هر څه بدمرغي راځي، زه یې پروا ونه کړم. مسند علي، عمر خان، هیبت خان نیازي او څو نورو مشرانو د شیرخان خبره تایید کړه. عمر خان وویل، له لودیانو چې ورخ اوبو یوړ سبب یې همدغه و. درباریان یو بل تغله شول. له پاچا د چا سترګه نه سوځېده. په هر ګوټ کې لوټماران واکمن شول. شیرخان یو اړخ ته ناست شجاعت خان ته مخ واړاوه. شجاعت خانه تر 50 میله پورې بزګارانو ته احوال ورکړه چې تر 3 ورځو پورې د آس غل په لاس راکړي. که نه وي دوی ټولو ته به د دې غلا سزا ورکوم. شجاعت خان جګ شو ویل، په سترګو صاحبه، او بیا په تراټ له تالاره ووت. لږ ځنډ وروسته شیرخان مشرانو ته مخ واړاوه. که تاسو کومه خبره نه لرئ، دربار رخصت دی. ټول جګ شول او په څو شیبو کې شیرخان په لوی دربار کې یوازې پاتې شو. هغه را جګ شو او د لویې کړکۍ مخې ته راغی. وړاندې د ګلابو بوټي او د ناجو ونې ولاړې وې. څو ماشومانو په چمن کې د لرګیو په تورو لوبې کولې. یو ماشوم تر نورو ډېر چالاکه و. 3 نور ترې راچارپیر وو او هغه له 3 واړو سره په یو وخت سیالي کوله. د شیرخان غوسه د دې نندارې په لیدو ورکه شوه. په شونډو یې خوږه مسکا وغوړېدله. له ځان سره یې وویل، انشاءالله محمود جان مسۍ به مې نامتو سالار شي. غوښتل یې له تالاره ووځي چې دروازه پرانیستل شوه. او درباري نوکر ورننوت. له سلام وروسته یې وویل، صاحبه، د سسرام ځوانان راغلي، غواړي له تاسو سره وګوري. د شیرخان تندی وغوړېد. ویې ویل، رایه والا. بیا په تالار کې قدم وهل پیل کړل. دویم ځل چې مخ دروازې لور ته واړاوه، 3-4 تنه ورننوتل او ګړندي د هغه مخې ته ورغلل. شیرخان په خندا ورته وویل، عمره، اقباله، سلیمه، ډیر وخت وروسته مو ګورم. دغه مهال په یو تنکي زلمي سترګې ونښتې او خبره یې په خوله کې پاتې شوه. هغه ځوان ته په ځیر وکتل. بیا وویل، اوف، د شهید عثمان ورور دی. د عمر په شونډو مسکا خپره شوه. وی ویل، صاحبه، په خپله عثمان دی. شیرخان ورغی. ځوان یې په غېږ کې ټینګ ونیوه. بیا یې په تندي ښکل کړ. وی ویل، عثمان ته ډیر ورته دی چې ومې لیده سمدستي مې وپېژنده. بیا یې زیاته کړه، لکه چې نوم یې سوهین دی. ډیر کلونه وړاندې مې په ماشومتوب کې لیدلی و.
اوس نو نام خدا داسې زمری ته جوړ شوی دی. عمر وویل صاحبه د هم د خپل ورور سپېڅلې لاره غوره کړې ده. د خپل ورور نوم یې ځان ته غوره کړی دی. مبارک مبارک، نیک مرغه چې د اسلام غیږ ته راغلی. الله دې د عثمان غیرت او ایمان ستا هم نصیب کړي. ځوان وویل د شهادت له ویاړ سره صاحبه. شیرخان وویل الله دې موږ ټولو ته د دنیا او آخرت سرلوړي را په برخه کړي. امین امین. عمر وویل د ترور زوی مې غواړي چې زموږ سره په پوځ کې شامل شي. شیرخان وویل د توریالیو ځای خو همدغه دی، الله دې راته وساتي. عثمان وویل صاحبه مور مې در باندې سلام وایي، ویلې دغه پیغام مې شیرخان ته ورسو چې تا مې د زړه پټه پټۍ کې خوده، الله دې په نړۍ د بخت سوری وځلوه. شیرخان لږ حیران غوندې شو. عمر وویل صاحبه مطلب د عثمان د قاتلانو په سزا رسول دي. د هغه په شونډو ترخه مسکا تېره شوه. وی ویل یو څوک به زموږ له کاروان سره ملګری وي، بیا به یې بېرحمه لنډغر داسې په بېرحمۍ وژني، موږ به یې قاتلانو ته په رډو رډو ګورو او څه به نه ورته وایو. دا هیڅ نشي کېدای. د ایمان غوښتنه دا نه ده. د شهید عثمان د وینو پور زموږ په اوږو وو، باید چې ادا کړی مو وای. عمر په خندا وویل صاحبه هغه ورځ دې ښه په یاد ده چې چترا ته د عثمان دوی کره تللي وو؟ داسې مې یاد ده لکه دا پرون. سوهین دې هم په یاد دی چې وړوکې نجلۍ د ګلابو له بوټو نه راوګرځوله؟ هوکې هوکې، هماغه نجلۍ اوس د چترا او شاوخوا سیمو د نجونو میره ده، تر ټولو ښکلې پیغله شوې ده. د عثمان جان د ژوند ملګرې به وي انشاءالله. د ځوان مخ له شرمه تک سور شو. شیرخان په ذهن زور راوړ. لکشمي، لکه چې لکشمي نومېدله. هوکې، خو اوس هغه لکشمي نه عایشه ده. الحمدلله، شکر دی، نن خو ماته یو پر بل پسې د خوښیو زیری راکوي. عمر بیا لږ په اندېښنه وویل صاحبه زما یو اندېښنه د عثمان جان دوی په باب شته. څه اندېښنه؟ خدای مه کړه څه ورپېښه نه شي. په چترا، مدنپور او شاوخوا سیمو کې د مسلمانانو شمېر ډېر لږ دی. هلته د توند لارو پنډټانو واک ډېر دی. شیرخان یې خبره په خوله کې ورغوڅه کړه. څه سرام ته دې راکډه شي، دلته به زه دومره جایداد ورکړم چې تر چترا دوی پکې ښه په عزت ژوند وکړي. کله چې زموږ او مغولو ترمنځ حساب معلوم شي، بیا به زه د دوی په سیمو کې امن راوستلو ته وزګار شم. سمدستي موږ په څو اړخونو کې نشو ښکېلېدای. عمر وویل د عثمان دوی تر کلي د مدنپور کلي وضع ډېره خرابه ده. هلته هره ورځ د غلا او لوټمارانو کومه پیښه شوې وي. شیرخان په پښتون کې نظر هغه ته وکتل. عمر زیاته کړه زموږ د ماما خېلو کله یادوم، دلته یوه بله لانجه هم ده. بیا یې عثمان ته وکتل. هغه له شرمه سترګې په ځمکه ګنډلې وي. صاحبه عایشې ته د مدنپور د یو لوی شتمن ټکور جیتندر زوی جرګه هم ورغلې وه، خو مور یې ځواب ورکړی و چې لکشمي د خپل عمله زوی سره واده کوي. شیرخان وپوښتل نو خبره کره ده، نور څه لانجه پاتې ده؟ صاحبه د جیتندر زوی سوهین د سیمې له بدماشانو او لوچکانو سره ګرځي. څو ځایه دا ترې اورېدل شوي دي چې لکشمي به له ما پرته د بل چا په ډولۍ کې کېنني. شیرخان په چورت کې شو. لږ ځنډ وروسته یې وویل بیا نو په دې کې هیڅ وخت مه تېروئ، همدا نن بیرته لاړ شئ. زه به یو سلطنه وسلوال کسان هم در سره واستوم، کډې مو له دې ځایونو راوباسئ. عثمان وویل صاحبه ماما مو له مدنپور کلي نه کډې کولو ته تیار نه دی. شیرخان بیا په چورتونو کې ډوب شو. تر ډیره چوپتیا حاکمه شوه. وروسته شیرخان وویل که د مدنپور او چترا په وضع ډاډه نه یاست، بیا خو سمدستي یوازینۍ لار همدغه ده چې کډې راوباسئ. له مغولو سره زموږ لانجې د یوې میاشتې او یوه کال خبره نه ده. دا اوږدې لانجې دي، خدای خبر څومره وخت نیسي. ښایي موږ داسې سره ښکېل شو چې بیا مو نورو ستونزو ته د پام فرصت له لاسه ووځي. خو که ګزاره کېدای شي بیا تر یو وخته انتظار وکړئ. عثمان وویل صاحبه ستاسو د بخت ستوري دې ځلاند وي. موږ تر اوسه په دې ډېر فکر نه دی کړی چې وضع به دومره خطرناکه شي. عمر د هغه خبره ورغوڅه کړه. عثمان ځوان دی، په ډېرو شیانو ری نه وهي. ماما مو لږ د تمې سړی دی، د هغه اراده او نیت هر وخت بدلېدای شي. داسې نشي چې په کوم بل غم واوړو. شیرخان وویل چې داسې ده، زه هم دا اوس یو څه وسلوال کسان در سره استوم. نظام ته به هم احوال ورکړم چې دوی ته د ځای او جایداد مناسب بندوبست وکړي. عثمان وویل صاحبه ما ته لږ وخت راکړه چې له خپلې کورنۍ سره سلا وکړم. کار چې په سلاوي بې بلاوي. شیرخان هغه ته لږ په جدي لهجه وویل له څه شي اندېښنه لري؟ شیرخان درته ټټر وهلی چې د ژوند ټولې اړتیاوې به مو تر پخوا ښې پوره شي، نور سلا ته څه اړتیا ده؟
لاړ شه زما په شخصي جایداد کې دی چې کوم ځای خوښ شو همالته به د خوښۍ ژوند درته جوړ کړم. نور څه غواړې؟ زه نه غواړم چې ستا د ځوانې مرګ ورور په څیر ستاسو په کورنۍ کومه ټکه راولویږي. بیا که قاتلان ټول په دار وځړوم نو څه معنا؟ نه مې غوښتل چې دغه خبرې مې په خوله راشي. خو ځوانه، په هندو پنډاټانو کې ډېر بې رحمه کسان شته. هغوی د مذهب په پلمه خپلې جاهلانه عقیدې سړوي. مسلمانان هغوی ته خپل ازلي دښمنان ښکاري، مګر دوی په خپله په هیڅ انساني ارزښتونو باور نه لري. عثمان د شیرخان د دومره لورینو ځواب نه درلود، خو بیا هم زړه نازړه و. شیرخان چې هغه په دې حالت ولید سر یې وخوځاوه. ویې ویل ښه ده لاړ شه، صلاح وکړه، خو پام چې وخت درنه ضایع نه شي. د ګنګا په غاړه د مرګونو نڅا. شیرخان په روحتاس کې و، آوازه یې څارله. خبر شو چې همایون له ګوړ ښار نه د اګرې په لور خوځېدلی دی. هغه په دې هم خبر شو چې شاهزاده میرزا هندال د همایون په خلاف د بغاوت بیرغ اوچت کړی دی او ځان په خپله د هند پاچا بولي. بل ورور میرزا عسکري هم له لاهور د ډیلي په لور روان شوی و. شیرخان وپوهېد چې خدای هغه ته د لوی ارمانونو ترسره کېدو یو فرصت برابر کړی دی. د پسرلي شپې ورځې وې، د برسات باراني موسم نه و پیل شوی. د روحتاس په پوځي چوڼۍ کې تر هر وخت زیات پوځیان راټول وو. د ښار د اوسیدونکو په شونډو مسکاوې غوړېدلې وې. خلک د خپل مشر له کړو وړو او بریاو نه ډېر خوښ وو او آرام ښکارېدل. د روحتاس د حاکم ماڼۍ برجونه تر پخوا زیات شاندار او په دبدبه کې ښکارېدل. شیرخان خپل سرداران راټول کړل. د روحتاس د پوځي چوڼۍ د حاکم په شانداره ماڼۍ کې شورا جوړه شوه. خان خپلو سردارانو ته په وینا کې وویل: زما د قوم مشرانو او توریالیو پوځي سردارانو، تاسو خبر یاست چې ما له همایون سره جګړه نه غوښتله. هغه ته مې تل د سولې پیغام ورکړی دی. څو ځله مې ترې غوښتنه کړې چې موږ ته د خپل پراخ هیواد یوه برخه راوسپاري، موږ به اطاعت کوو. خطبه به د هغه په نامه لوستل کیږي او ټاکلې مالیه به پر وخت ورسیږي. خو هغه هر ځل د سولې تړون مات کړی دی. هر ځل چې ور برابر شوی زموږ په خلاف پوځ ته د جګړې او یرغل امر کړی دی. زما توریالیو مشرانو ما تر اوسه پورې هڅه کوله چې له همایون او مغلي پوځیانو سره له ټکر ځانونه وساتو. د هغو اصلي دلیل دا و چې پښتانه سره یو موټی نه وي. په موږ کې داسې مشر نه و چې د هند ټول خواره واره پراته پښتانه پرې راټول شي. نن د لوی خدای په مرسته موږ دغه ویاړ لرو. زموږ ټول قام تر یو بیرغ لاندې راټول دی او زموږ پخوانۍ بدمرغۍ د مغولو کاله ته ورغلي دي. همایون له خپلو ورونو او ځینو سردارانو سره لاس او ګریوان دی. په پوځ کې ګډوډي ده. همایون شاه چې د بنګال له پلازمینې نه راووت، د دې پر ځای چې زموږ پر خلاف یرغل وکړي، دا دی د اګرې په لور روان دی. د دې معنا دا ده چې هغه په خپل منځي لانجو کې راګرځي. زما توریالیو سردارانو، که په مغولو او همایون شاه دا باور کېدای شوی چې له موږ سره به د ښه ګاونډي په توګه په سوله کې اوسي، بیا خو له هغه سره جګړه د هیچ چا په خبره نه وه. خو چې په هغه باور نشو کولی او دا یې بیا ثابته کړې چې هر وخت خپله ژمنه او لوز ماتوي، نو زما په نیز زموږ لپاره دا یو تاریخي فرصت دی چې له مغولو او همایون سره خپل تیر حسابونه پاک کړو او د خپل قوم له لاسه تللی عزت بیرته پر ځای کړو. ما ته په دې کې صلاح راکړئ چې څه وکړم. تر ټولو وړاندې د پښتنو یو لوی مشر او د ابراهیم لودي د دربار سلاکار مسند علي عیسی خان وویل: ولا مقامه، تر ټولو وړاندې زه دا عرض کوم چې تا د خپلو توریالیو سردارانو په ملاتړ پښتانه سره یو کړل. دوی ته د راټولېدو زمینه برابره کړه. د دوی لوېدلې او ماته روحیه دې بیرته راژوندی کړه. اوس د راتلونکي په باب تر ټولو مخکې هم دوی د مشورې وړ دي چې په دې سړو تودو کې له تاسو سره ملګري وي. د لودیانو د وخت د مشرانو درناوی په خپل ځای، خو له هغو سره مشوره مه کوه. د لودیانو د وخت د مشرانو درناوی په خپل ځای، خو له هغو سره مشوره مه کوه. هیبت خان نیازی او اعظم همایون چې د سکندر لودي له نامتو سردارانو څخه وو، د مسند علي نظر تایید کړ. وی ویل: د لودیانو له سردارانو څخه پوښتي، موږ خو چې کوم جایدادونه درلودل هغه مغولو رانه واخیستل، د پولۍ پړک ته یې کېنولو. موږ به خود غواړو چې مغول ورک شي او خپل جایدادونو ته ورشو. خو تر ټولو غوره دا ده چې له خپلو سردارانو سره صلاح وکړي. په دې باره کې موږ دا د هغو حق بولو چې صلاح درکړي. بیا شیرخان د مسند علي او هیبت خان نیازي د نظر په تایید له خپلو حاضرو سردارانو مشوره وغوښتله. شجاعت خان، جلال خان جالو، سرمس خان، غازی خان سوري، حاجي خان برني،
هیبت خان کاکړ، بهرمجید کور او څو تنه نور چې حاضر وو په یوه غږ یې وویل چې دغسې فرصتونه هره ورځ چاته په لاس نه ورځي. همدغه یو وخت دی چې له مغولو سره خبره سپینه کړو او خپل له لاسه تللی تاج او تخت بیرته ترې ترلاسه کړو. له همایون سره جګړې ته چمتو یو او تر وروستۍ سلګۍ به در سره ولاړ یو. شیرخان بیا دوی ته وویل همایون د ګنګا د سیند په پاسنۍ غاړه د اګرې په لور خوځېدلی دی. زما نظر خدا دی پخوا تر دې چې اګرې ته ورسیږي باید د جګړې پیغام ورکړو. د شیرخان نظر ټولو په یوه خوله ومانه او وروسته په همدې غونډه کې پرېکړه وشوه چې بل سبا پوځ له روحتاس نه روانېږي. د شیرخان پوځ له روحتاس نه وخوځېد. تر څو پړاوه مزله وروسته هغه ځای ته ورسېد چې د ګنګا او سون سیندونه سره یو ځای شوي وو. همایون چې د شیرخان د پوځ پر راتلو خبر شو د پوځ مخه یې بیرته راوګرځوله. دواړو پوځونو څو میله واټن ترمنځ یو بل ته مخامخ واړول. همایون چې له ګوړ ښاره راووت د اګرې لارې ونیوله چې د شیرخان د پوځ پر راتلو خبر شو بیرته یې مخ راواړاوه او هغه د ګنګا په غاړه د جوسه په سیمه کې پړاو واچاو. همایون خپلو سردارانو ته حکم وکړ چې له شیرخان سره پرېکنده جګړې ته ځانونه چمتو کړي. خو د هغه سرداران ډیر آرام او په عیش او نوش کې عادت شوي وو. په پوځ یې لټي زور راوړی وو. د یوه پاله پر جوړولو یې 2 میاشتې تېرې شوې. باراني موسم او د اګرې وضع د هغه په پوځ ډیر اغیز کړی وو او د جګړې او قربانۍ روحیه سخت ځپل شوې وه. د مغولو د پړاو په منځ کې د همایون شاه خیمه درېدلې وه. شاوخوا ته د ساتونکو او خدمتګارانو خیمې ولاړې وې. همایون د خپلو پلرونو او نیکونو له دود سره سم ژوند ډیر خوښاوه. حرم یې تل له وینځو او سندرو او نڅا له رنګینیو ډک و. تر نیمو شپو به د ساز او سرود په محفلونو کې خمار ناست و. بیا به تر نیمې ورځې په خپل حرم کې پروت و. نیمه ورځ وروسته به هم دربار ته راووت. له څو فرمانونو وروسته به بیا ورځ پرې ماښام شوې وه. یو ورځ له شنه سهاره تر غرمې پورې شرکنده باران وورید. تورې وبرېښېدلې او رڼا ورځ د ماښام په څېر تیاره شوې وه. همایون په خپله خیمه کې خمار پروت و چې خاص نوکر یې خیمې ته ورننوت او په ورخطه یې وویل علي حضرته په پړاو د اوپو څپره واوښته. دغه خبر هغه ته دومره ناڅاپي وه چې سمدستي له تخته راوچت شو او د خوب په جامو کې د خیمې نه د باندې منډه واخیسته. خاص نوکر ورپسې شو وی ویل ولا مقامه باداره دلته اوبه نه دي را رسېدلي. همایون چې د توند باران څاڅکو یې نیشه والوځوله بیرته په خپلې خیمې ننوت. نوکر ته یې وویل اوبه چیرته راوښتي دي؟ نوکر له خجالت نه په ډکه لهجه ځواب ورکړ د پړاو په کوز سر کې راوښتي، اوس یې مخه بیرته اړولې ده. دغه مهال یعقوب خان د پوځ د سپرو ډلې یو سردار خیمې ته ورننوت چې پاچا یې د خوب په جامو کې ولید. خجالته غوندې شو ویې ویل علي حضرته بخښنه غواړم چې ستاسو په آرام کې مې خلل راوست. غوښتل مې خبر درکړم چې د سیلاب مخه واوښته. څه خرابه یې اړولی؟ یو څو خیمې، یو څو اسونه او غویانې یوړل. د غلې یو ګودام ته هم اوبه ورننوتلې او غله په خټو او اوبو کې ګډه شوه. نور خیرت دی. د همایون په شونډو ترخه مسکا راغله. ویې ویل هوکې چې ستاسو ټول واکې له بال بچ سره څپو درنه په اوږه کړی وای بیا به خیرت نه وو. په اسمان کې د تورو برېښنا او ګړزګړزو دوام درلود. همایون شاه جامې بدلې کړې. له حرم نه هغې خیمې ته روان شو چې معمولا به هلته دربار کاوه. ماسپښین مهال باران ودرېد. وریځې هم یو کونج ته شوې. لمر خپلې وړانګې وغوړولې. رڼا د جوسه په سیمه راخپره شوه. ونې او بوټي اوبو مینځلي وو او ډېر ښکلي ښکارېدل. د ګنګا خړې څپې د اوښانو د مست کاروان په څېر اوښتې. سرداران د همایون د تخت مخې ته په 2 کتارونو کې د خپلو مقامونو سره سم په خپلو ځایونو ناست. تر ښه ځنډ وروسته همایون شاه چوپتیا ماته کړه. نصیب ته ګوره، په دې موسم کې به موږ د ګنګا په غاړو څه کول؟ که بارانونه دوام وکړي نور سیلابونه به هم راشي. هندو بیګه، یعقوب خانه، محیط بیګه،
همدا نن باید د پړاو ټیټې خیمې لوړو ځایونو ته ولېږدوئ. هندو بیګ وویل اعلی حضرته تاسو عمر دې اوږد وي. موږ همدا اوس ډېر کسان ګمارلی دي چې له ټیټو برخو نه خیمې پورته لوري ته یوسي. خو همایون لږ په تونده لهجه وویل خو څه؟ هغه لږ په ویره وویل اعلی حضرته دغه لیله کمبود سره مخ یو. څاروي مو هم کم دي. که دلته زیات پاتې شو دغه لې چاره باید وکړو. همایون وویل دغه لې چاره همدغه ده چې له شاوخوا سیمونه یې باید پوره کړو. د دې کار لپاره همایون شاه خپل سردار یعقوب بیګ ته حکم وکړ سر له سبا لاس په کار شه، له شاوخوا ولس نه غله راوړه. هندو بیګ وویل اعلی حضرته له ولس نه د غلو دانو مالیه د شیرخان کسانو ټوله کړې ده. پاچا په غوسه وویل تاسو اوس سمدستي خپله چاره وکړئ چې په هره لاره کیږي. د مالیې خبره به وروسته سپینوو. یعقوب بیګ لاس په نامه ونیول، په ملا خام شو، په سترګو باداره، سر له سبا به پسې ولاړ شو. سبا ته هغه له 15,000 تنو سپرو سره لنډو ولسونو ته روان شو. هغوی تر دې شمېره لرې سیمو پورې لاړل او 4,000 ګاډۍ غله یې چې غویانو کشولې تیارې کړې او بیرته د خپل پوځي پړاو په لور را روان شول. د حریت رادیو عزتمندو اوریدونکو له ملتیا مو مننه کوم. د شیرشاه سوري داستان دا 22مه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې راتلونکې برخې مو زه زبیر په لوی او بخونکي رب سپارم. ښه وخت ښې چارې ولرئ. الله مو مل. شیرشاه سوري. شیرشاه سوري هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوري. شیرشاه سوري.